سلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ د صحت په جامو کې اوسئ. د هر څه نه مخکې زه هم په خپل وار سره د لوی اختر د رارسېدلو تبریکي وایم. بس خدای دې وکړي چې روغ او جوړ د صحت په جامو کې اوسئ او ښه اختر مو پیل کړي. اختر دا معنا نشته مثال تاسو په کورو کې یاستئ، راسئ بیرون دلته وګورئ موږ دلته راغلي یو او دا ښایسته ښایسته توت زمیني دي شکوي وي او بس همدغه یو اختر دی ماشاءالله. ښایسته هوا ده، ښایسته موسم ده. بس خپلو ملګرو دوستانو سره لاړ شئ، چکر ووهئ. ډیره مننه. ستا مطلب دا ده یعنی باید دی لاړ شي باندې ووځي، ملګرو سره چکر ووهي، د هوا نه خوند واخلي. یعنی مسافرۍ کې باید هم دی له اختر څخه دا رقم د ځانځاني هغه ونه کړي چې موږ ولا ځان ته وځو فامیل نه وسته. نو په همده خاطر څو ملګري سره یو ځای شي، اختر نه خوند واخلي، لاړ شي له ملګرو سره. لکه اوس چې څنګه تاسو موږ دلته راغلي یو، د هم له دې هوا څخه له فضا څخه هم له دې فروټ څخه خوند اخلو. نو تا مطلب دغه رقم ده. ډیره مننه. راځئ لاړ بسو مخکې، نو ارد بیغن به تاسو ته نور در وښیو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه هم په خپل وار سره د لوی اختر ټولو مسلمانانو ته مبارکي ورکوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او د خوشحالۍ اختر مو پیل کړی وي. تاسو کولی شئ چې ځانځاني ونه کړئ، د خپلو ملګرو سره په هر زیاته په چکر لاړ شئ او د اختر نه خوند واخلئ. والسلام. سلامونه احترامات اړېدلي ملکه، زه هم په خپل وار سره د افغانستان ټول ملت ته د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت مبارکي وایم. په دې هیله چې یو ښه اختر مو پیل کړی وي. هره ورځ مو اختر اوسئ، ارامه اوسئ، ژوند نه خوند واخلئ. 2 ورځې ژوند ده، نه ژوند نه خوند واخلئ. سلامونه دوستانو، بیا هم اختر مو مبارک شه. چې دا ډېر ښایسته موسم هغه هم د ګلانو پرې جوړ شوی ده. ګورئ دغه ده راځي ورته یو غړ مې کولی چې څومره پورې وخوري، نو هغې نه بعد کولی ځان سره هم یوړی شي، نو هم به مو خوند اخیستی وي د اختر له شیبو څخه او هم به ځان څخه یوازیتوب احساس ونه کوئ. نو راځئ کوشش وکوئ چې دغسې خوندونه واخلئ اختر څخه. او همدغه رخصتیانې دي، نو اختر په ډېر ښه وخت کې راغلی، ځکه چې وخننده یا هفته یکشنبه په آلمان یا نور ملکو کې رخصتي وي. لکه څرنګه چې موږ ملګرو سره راغلي او همداسې خوندونه ترې اخلي.